بسم الله الرحمن الرحیم د پاورپوینټ پروګرام ته ښه راغلاست. نن به ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په پاورپوینټ پروګرام کې هوم ټیب او په هوم ټیب کې دغه سلایډز ګروپ وایي چې دا سلایډز ګروپ کې دغه مختلف کمانډ یا اپشن دغه یو دانه به موږ نن زده کوو. اول راځو نیو سلایډ ته. نیو سلایډ چې دا کې تاسو کله کلیک کوئ نو دلته تاسو شی کې ګوره دا رقم سلایډ راځي. تاسو کوم رقم سلایډ کوم رقم ډیزاین غواړئ هغه د پرتلې ډیزاین یا دوه شیان سره مقایسه کوئ هغې لپاره جوړوئ سلایډ کوم لپاره رقم سلایډ جوړوئ. اول اعظم د ګوره څه شی ده ګوره ټایټل سلایډ یوازې ټایټل ولري. ګورې باندې کلیک کوئ دلته ټایټل ورکوو. مثلا دلته لیکم افغانستان دلته د افغانستان باره کې څه کوو معلومات ورکوو. دلته یو پاراګراف ګوره دا رقم دغه تاسو به خپله فارمیټ شیان ورکړئ چې دا تاسو به خپله د داران شیان به ورکوئ هغه به د وروسته موږ دلته ولیکو چې دې ته فارمیټ شیان موږ ورکوو دا رقم ته. بل لازمه دلته د سوزاده ګوره هر ټایټل ان کنټینټ هم ټایټل ماته راولی عنوان ولري هم څه شی ولري هم کنټینټ فهرست شیان ولري. لازم کلیک کوم دې باندې دلته تاسو لیکلی شئ هم فارمیټ ورکړئ هم هغه ورکړئ. دلته راځم ورته لیکم فرض کړه ACC دې باره کې ما دغه ورکړو. راځم دا رنګ دې دغه ورکوم دا بولډ به کوم دا به سنټر ته به هم کوم رنګ به یې غټ کوم دا رقم ته. دلته که چېرته ایسې باره کې لیکئ لیکل هم کولی شئ لیکل نه کوئ دې باره کې څه شی راولی ګوره ټیبل. ټیبل موږ تاسو په انزرټ کې هم ولوسته په ورډ کې هم ولوسته چې دغه ټیبل چې دا دلته ګوره ښه نمبر آف کالمز کالم چیشته وي هغه به یو ردیف کې چې بل لعنت له کالم وي دا رقم ته نمبر آف روز څومره ورکوه. زه ورته وایم چې دې ته ماته 4 کالمه راوله او 2 رو هم ته تاسو ډېرولی کمولی هم شئ او دا مې اوکې که ګوره دا رقم ته 2 رو راغلی ګوره 4 کالم ګوره 1 2 3 4 دې کې تاسو څه کوئ دلته تاسو دې کې حصې باره کې معلومات لیکئ دې کې بل راځم او دغه چې دغه اپشن چې دا بیا وروسته موږ تاسو لولو. بیا راځم دلته هوم ټیب ته. هوم ټیب کې چې راځئ دلته بیا راځم دغه ټایټل ان کنټینټ اخلم. ګوره دغه اپشن چې دلته وایم دا دلته هم دا ټول دلته راغلي ګوره ټول دلته یو دانه تاسو دې څخه هم تاسو راوستلی شئ خو دلته تاسو کار اسانتیا لپاره راوستي دي. بیا راځم ګوره دا شی ده انزرټ چارټ دې باندې کلیک کوم چارټ تاسو غواړئ هغه چارټ به دلته کوئ بیا به چارټ دلته راولي. زه ورته وایم ماته دغه چارټ راوله اوکې ګوره چارټ راوسته. دلته دغه چارټ باره تاسو کولی شئ دې کې معلومات ورکړئ. دلته ورته لیکم زه لیکم ننګرهار دلته لیکئ کابل ګوره دا رقم ته تاسو دغه هم کمولی ډېرولی ورته وایم دا 2 ولایته بس دي ماته نور ولایتونه ماته مه راوله. دلته ورته شی کوم دلته ورته لیکم دې باره کې څه شي معلومات ورکوئ پوپولیشن باره نفوس باره کې د کوم کال دغه ورکوئ 2015 کې کوم ننګرهار کې کوم هغه شوي دا رقم ته په 2023 کې څو سي په هر کال تاسو لیکئ ورته لیکم 2015 د بل ورته 2026 فرض کې دا موږ سیل ده دا دریم کال هم تاسو لیکلی شئ. ورته دا کال هم ماته شی که دا 2 کاله زه لیکم نو کالو ماته ډیټا پکار ده. دې کې ننګرهار کې موږ څومره سیل کړی فرض که 50,000 دا بل کې په کابل کې څومره کړی و فرض که 40,000 ګوره دا رقم ته. دې کې کړی و 13,000 2026 کې په 2026 په کابل کې څومره سیل یې کړی فرض که 10,000 ګور دا رقم تاسو کولی چارټ هم انزرټ کړئ چې دا وروسته بیا ډیټیل سره وایي دغه ټول یو اپشن یې. راځم بیا کلوز کوم راځم دلته هوم ټیب ته هلته بیا راځم نیو سلایډ ته. نیو سلایډ کې دلته ګوره ټیبل ان کنټینټ ده دې باندې چې کلیک کړئ بیا بل راځو دلته ګوره خاص شی ده انزرټ ګوره انزرټ اسمارټ ګریپس دا ګوره مخکې هم دلته هم تاسو راوسئ دې څخه. راځم دلته دې باندې کلیک کوم ګوره دا هم تاسو هم لوستلی چې دې کوم رقم تاسو هغه جوړوئ هغه رقم ته هغه جوړولی شئ. دا هم لکه چارټ په شکل ده خو دې کې ردیف ورکوو. لکه ورته اول کس کې دا په فرض کې افغانستان کې څو ولایتونه دي بیا دغه ننګرهار کې څو ولسوالۍ دي دا رقم ته موږ معلومات پکې ډیټا لیکو. زه راځم ورته وایم ماته درته دا واخله یا ورته وایم دا ګوره دا رقم ته چې دا هم بیا وروسته موږ تاسو په ډیټیل سره لولو چې کوم څه ایډیټ کوئ دې کې کوم نومونه لیکو دی او شاید خو چې ویډیو جوړوم دا که اول درسونه یو تاسو سختېږي ده.
راځم بیا هوم ټیب ته، دلته راځم بیا راځم ګوره ټیبل ان کنټینټ بیا اخلم. دم چې واخیسته بیا راځم دلته 3D هم تاسو انسرټ کولی شئ، که چېرته نیټ ولرئ 3D هغه هم انسرټ کولی شئ. انسرټ یې کوئ بیا 3D ویډیو راولئ، همدا رقم ته 3D نور شیان راولئ، هغه راوستلی شئ. دلته راځم بل دا پکچر، زه غواړم دلته معلومات ولیکم. مثلا د لیکم غني اشرف غني باره کې معلومات لیکم، معلومات ولیکم. معلومات نه لیکي ورته درته انسرټ کوم، کلیک کوم، ورته ماته پکچر یې راوله. پکچر یې چېرته دلته اوپن دې کې خو نو دی که یو ورته همدا عکس ګور، هم عکس راغی ګوره، هم څه سو هغه نوم یې راغی. نو کې هم تاسو بیا چینجز راوستلی شئ. راځم بیا ورته دلته هوم ټیب کې بیا ورته وایم نیو سلاید کې دلته بیا کلیک کوم. دې ځل ورته وایم چې د اشرف غني باره کې عکس هم هغه هم ماته راوله. ویډیو راوستل غواړئ د یو چا باره کې ویډیو هم راوستلی شئ. دلته لیکم غني ګوره دا دلته راځم. اوس دې ځل چې کوم دلته ګوره آنلاین عکس راوستل غواړئ. آنلاین عکس دلته ولیکئ، دلته به ولیکئ اشرف غني. غني انټر کلیک کا. اوس څه ده د باره کې څومره ګوره تاسو دغه وینئ که نه. ګوره آنلاین عکس هم راوستلی شئ. ګوره دا رقم ته ګوره د آنلاین عکس هم راوسته. زه راځم تاسو بیا راځم کوم دې کې هم دا ډیلیټ کولی هم شئ. پورته ګوره ښه نور هغه د پکچر هغه چې دي دا هم بیا وروسته لولو چې دې کې کوم طریقې ویلم تاسو عکس کې تغییر هم راوستلی شو. بیا راځم دلته هوم ټیب کې دلته ګوره ښه بیا راځم دلته دا بیا اخلم. دې ځل ورته وایم ګوره ښه دا دواړه وسوله څنګه آنلاین عکس به راولئ، څه رقم ته آفلاین عکس راول. دا خو اوس راځم اشرف غني باره کې ویډیو هم راوله ماته. غني د باره کې ورته وایم څه که ویډیو راولم. ویډیو هم تاسو آنلاین راوستلی شئ، هم تاسو آفلاین راوستلی شئ. ګوره تاسو مختلفو. زه راځم ګوره دا ګوره ویډیو ده، انسرټ ویډیو چې دې ملته کلیک ورته هم دغه ده کلیک به کړئ او دا به انسرټ کلیک کړئ. دا ګوره اکثره ګوره ویډیو راغله دا رقم ته. اوس بندونه جوړوو دوی په ځان کې اور لوېدلی. ګوره اوس که چېرته ویډیو غټ او ته نه غواړې تاسو وخت هلته ضایع کېږي، تاسو پرزنټیشن ورکوئ که نه، نو ویډیو غټه ده. نو ویډیو غټول غټه وي تاسو کولی شئ دلته رایټ کلیک کړئ، دلته ګوره ټریم په ویډیو باندې رایټ کلیک کړه. ګوره بیا ته ښیم ویډیو باندې رایټ کلیک دلته ودرېدې، ویډیو باندې رایټ کلیک ټریم دې باندې کلیک کړه. ویډیو کوم خوا تاسو غټه وړکې کوئ، دې خوا نه وړکې کړئ دا رقم ته، دې خوا نه وړکې کړئ هم وړکې کولی شئ. ورته وایم اوکې. اتومات ګوره ویډیو څو سوله وړکۍ سوله. اوس بندونه جوړوو دوی په ځان کې اور لوېدلی او خلکو داسې کولی شئ ویډیو هم تاسو وړکۍ کوئ. بیا راځم دلته هوم ټیب ته بیا راځم سلایډز کې دلته چې دا رقم دا هم دا ګوره سلایډز دا ګوره سیکشن ده، سیکشن هیډر ورکوئ که نه. دا څه شي لپاره ده؟ مثلا دلته ګوره ښه تر اوسه پورې تاسو دغې اشرف غني باره کې غږېدئ. دلته سیکشن دلته راځئ، دلته ورته وایي څه شی لیکي، دلته ورته لیکي بالیوډ. زه غواړم بالیوډ په اړه کې معلومات دلته ورکړم. بالیوډ تاسو معلوم دی هندي انډسټري چې ده د فلمونو نوم ده که نه، بالیوډ انګلیش کې هالیوډ وایي. زه راځم دا هم دا رقم ګورئ رنګ شیان ورکوئ. نو تاسو هغه سلایډ شو باندې کلیک کوئ هم تاسو خپله معلومیږي چې دا سیکشن ګوره بدل سیکشن لپاره ده. خو تر دې چې پورې فرض کړئ اشرف غني باره کې غږېدئ. اوس راځئ د بالیوډ باره کې هم معلومات ورکوئ، ځکه هم ټایټل و هم ګوره لیکل ورته یو پیراګراف ماته راکړه. تاسو هم خپله راوسته خو تاسو بیا دلته باره کې نور معلومات به لیکئ. بیا راځئ دلته انسرټ ته، انسرټ کې بیا راځم وبښئ هوم ټیب کې راځم دلته. اوس دا ګوره ټو کال ګوره چې ده ټو کنټینټ دوه فهرست دلته تاسو سره درکوي چې دوه فهرست باره کې تاسو څه کوئ معلومات ورکوي. کمپیریزن هم کولی شئ، د دوه شیانو سره مقایسه کوئ. لکه دلته معلومات لیکي، دلته یو کس معلومات لیکي، دلته بل کس معلومات لیکي. دلته زه راځم هم بیا لیکم بالیوډ. ګور سیکشن هلته راغی که نه، د بالیوډ څو که نه دې سلایډ کې ورته وایم اوس بیا بالیوډ لیکم بالیوډ. ډبل سو رنګ هم ورکوم، د غټ بیا هم کوي
دلته اوس د باډي وډ باره کې څه شی کوي کمپیریزن کوي دلته مثلا دلته یو نوم لیکي مثلا د لیکم امیر خان امیر خان دلته امیر خان چې چا نوم لیکي دلته لیکم شاه رخ خان دلته نور معلومات هم لیکي د خان هغه لیکلی ان خان دلته شی کې دوه کسانو کمپیریزن هم تاسو کولی شئ بیا راځم څه شی کوم دلته بیا هم دې کې ګوره ښه دا خو یو هغه سو بل چې دا ګوره ښه دا خو دلته شی کې ګوره ښه بیا ګوره کالم راځي پورته دا ټایټل چې ده او دلته دوه دانې عکسونه هم تاسو راوستلی شئ مثلا د راځم کلیک کوم دی باندې دلته بیا لیکم بالیوډ دلته اوس څه شی کوو دلته بالیوډ کې زه راځم عکسونه راولم چې عکسونه راولم ګوره پکچر باندې کلیک یو لیکم یو راولم مثلا امیر خان دې خواته بل عکس باندې کلیک کوم شاهرخ خان ګوره دا رقم ته اوس دلته خو نمونه خو ذکر نسول کنه ګوره دا رقم ته که تاسو کوم رقم فارمیټ تاسو خوښوئ هغه رقم ځان د ډیزاین خوښ کړئ زه اوس راځم بیا دلته هم ته دلته ګوره که چېرته تاسو غواړئ نه په سر کې نوم دې هم راشي دوی سره دما ګوره کمپیریزن لپاره دلته ولیکئ بیا دلته ولیکئ بالیوډ دلته څه لیکم دلته لیکم امیر خان دلته لیکم چې تاسو عکس صحیح پې پوه شئ که نه شاهرخ خان بیا دې د فارمیټ تاسو شان خپله بیا ورکړئ رنګ شان ډیزاین کو ډیزاین ورکوئ هم ډیزاین ورکوئ دا رقم ته ګوره دا رقم دې ته هم ډیزاین کوئ سنټر ته راولئ هغه بیا تاسو خپله جوړولی هم صحیح اوس راځم ګوره هلته شاهرخ امیر خان څوک دا ګوره په دې عکس ګوره نه معلومېده که نه ستاسو امیر خان څوک د شاهرخ خان سیده زه ورته پېژنم بل کس خو نه پېژني که نه اوس راځم دلته ګوره چې ودرېدې ګوره دلته ګوره پکچر څوک ده امیر خان کلیک که او انزرټ یې کړه ګوره اتومات راغی هر کس اوس پېژني چې دا امیر خان ده اوس راځم دې باندې ما کلیک بیا دلته درېږم ګوره پکچر باندې درېږم دلته لیکم انزرټ ګوره شاهرخ خان نو دا رقم تاسو کولی شئ چې دا په دغه فارمیټ کې هم تاسو دا راولئ بیا راځم کمپیریزن لپاره دلته چې دا ګوره اوس راځو دلته بیا لیک ګوره ټایټل اونلی بیا زه غواړم دلته ټایټل ورکړم ټایټل سر چې تاسو لیکئ هغه دلته ورته ټایټل ولیکئ زه لیکئ بزنس ګوره دا رقم ته دې ته رنګ ورکوئ نور لیکل پکې نشته که نه دې ته رنګ ورکوئ ډیزاین ورکوئ سنټر ته کوئ ویس دا شو ګوره اوس چې بل سلیټ راځي ګوره هغه بل رقم ته بیا راځي اوس راځم دلته بیا دلته ګوره هغه بل شی دی کې بلینک ډاکومنټ ګوره بلینک سلاید ده بلینک سلاید څه معنی موږ غواړو چې دغه سلاید چې ده زه خپله دا ګوره موږ د کمپنۍ خپله دا ډیزاینونه ټول راکړي دي زه غواړم نه زه خپله پکې دی کې شی کومه تغییر پکې راولم یا دا رقم د خپله لیکل خپله شیپ دا ډیزاین شان خپله جوړوم دې کې ګوره ښه دلته ښه شیپ تاسو هم اضافه کولی شئ ګوره دلته په پاور پوینټ پروګرام کې چې ده دلته ګوره مخکې په ایکسل کې او په ورډ کې په انزرټ ټایپ کې وکړه شیپ زه او هوم ټایپ کې دلته چې ده په پاور پوینټ پروګرام کې هوم ټایپ کې ده هوم ټایپ کې کوم هغه غواړئ ډیزاین خپله جوړئ دا ما کلیک کوم ورته ما دا رقم ته ګوره دا ډیزاین خوښ نه ده بیرته دا ډیلیټ کړه ته ما ده ګوره دا رقم تاسو هغه نور بیا دا وروسته بیا موږ تاسو ګورو چې کوم ستاسو رنګ شیان بدلوئ را بدلوئ که نه دا رقم ده ګوره زه ورته وایم دا شیپ ماته جوړ کړه دې شیپ جوړ کړه رایټ کلیک کوم دلته لیکم څوک چا باره کې ده زه لیکم مثلا لیکم اشرف غنی and Bill Gates ګوره دې باره کې ده اوس بل شی کوم بیا راځم بیا د هوم ټیپ ته راځم دلته شی کوم ورته دا رقم شیپ ورته اخلم بل مثلا ورته وایم دغه دا رقم ته کراته دې هم رنګ بدلې ډیزاین شان بدلول هم شی بل شی راځم بیا بل شی اخلم هوم ټیپ کې دلته ګوره بیا دا
ورته ما دا ماته که ګور تاسو بیا د دې اندازه غټه وړه کولی هم شئ تاسو. ګوره دغه نښې ګوره موږ ته راکړه که نه دې نه ته نور ښکته کولی نه شې. که چې دا په بره کش کړم ګوره دا رقم تاسو کولی شئ ګوره هغه کېږي. دا هم ډیزاین یو رقم ته جوړ کړئ دواړو ته. دې ګوره اوس اندازه ګوره موږ ته راکړه ګوره بره هم داسې فکس ده. اوس دلته شی کو دلته راځم ګوره رایټ کلیک کوم هلته که غواړئ ایډیټ ټیکسټ کې دلته ولیکه اشرف غني اشرف غني جی غني دا مثلا لیکم رایټ کلیک کوم ګوره دلته هم ایډیټ ټیکسټ کوم بیل گیټس بیل ګوره دا رقم ته. اوس که چېرته ته غواړې دې اندازه هم غټه وړه کې کولی شي اندازه هم غټه وړه کې که دا رقم ته ګوره کلیک دی که دلته پې سلیکټ یې که دلته څه شی کوو اندازه یې غټه کوو بیا لږ به یې وړه کوي کوم چې ډېره غټه شوه دې اندازه غټه وړه کې دا رقم کلیک کړی دا رقم دا هم ټول سلیکټ که دې هم اندازه غټه کوي ګوره دا رقم ته. که دا رقم ته هم نه غواړې اوس غواړې دلته ګوره عکس پکې انزرټ کړي نو عکس پکې هم انزرټ کولی شي. دلته راځئ ګوره شیپ ګوره شیپ فیل دلته چې راغلې دلته ګوره پکچر کې چېرته تاسو پکچر غواړئ ون ډرایو کې دا ګوره فرام فایل دا انټرنیټ نه راوړئ که نه دلته هم نه براوز ته ځم خپل ما سره شته دي انټرنیټ نه هم اخیستی شئ. اشرف غني و که نه راځم په دې باندې کلیک کوم انزرټ ګوره اشرف غني ګوره هم نوم راغی هم عکس راغی. راځم د بیل ګیټس باندې درېږم بیل ګیټس نوم باندې بیا راځم دلته ګوره هوم ټیب کې دلته شي شیپ فیل دلته چې راغلی ګوره دلته شي دا پکچر دې باندې چې کلیک کوئ نیټ نه اخلي څه شی نه دي اخلي زه ورته وایم نه براوز نه خپل فایل نه خپل کمپیوټر کې ما سره شته دي. که نیټ نه اخیستې بیا دلته به نیټ نوم به ولیکئ بیل ګیټس به ولیکئ نو بیل ګیټس عکسونه راځي او نیټ دا که چې تاسو نیټ ولرئ دې باندې کلیک کوم ورته وایم بیل ګیټس انزرټ. نو ګوره دا رقم تاسو کولی شئ چې هغه یې کوئ یا دا رقم نه کې راځئ بیا دلته بل هغه اخلئ بلینک ډاکومنټ بلینک سلایډ دلته تاسو کولی شئ دلته د انزرټ ټایپ کې لکه دا هغه ساده لیکل هم وکړئ ګوره ټیکسټ باکس ورته وایم دا دغه کې دا رقم ماته یو جوړ کړه ټیکسټ باکس دا رقم ته. بله بیا راځم دلته انزرټ ټایپ ته انزرټ ټایپ کې دلته بیا راځم ورته وایم ټیکسټ باکس بل ماته دا رقم ته جوړ کړه دومره غټ. بیا راځئ بل هغه ورکړئ تاسو پوه ځکه دا بلینک همدې لپاره واخیسته چې دې کې موږ تاسو خپله غواړو لیکل وکړو په خپل طبیعت باندې دا رقم ته. دا رقم تاسو کولی شئ چې کې دې کې بیا لیکل هم تاسو کولی شئ. زه راځم ګوره دې کې لیکل هم کوم راځم ګوره ښه دا اخلم دلته دا ګوره یو دا رقم ته ما واخیسته دې باندې ګوره رایټ کلیک کړئ ایډیټ ټیکسټ دلته ولیکئ څه شي غواړئ تاسو لیکل وکړئ. زه لیکم افغانستان راځم دا ورته وایم دا سنټر ته یې که ماته ګوره بلینک ډاکومنټ ده که نه او دې ورته اندازه هم ماته غټه یې کړه دا سلیکټ بیا کوئ ورته اندازه هم ماته دې غټه کړه ګوره دا افغانستان سو. اوس راځم دلته غواړم بولس هغه اخلم ګوره په خپل طبیعت موږ تاسو په خپل طبیعت یې جوړوو دغه خو کمپنۍ دا اوس موږ ګوره دا رقم ته ګوره ورته وایم دا رقم ته ماته هغه کړه دې باندې رایټ کلیک کوم ورته وایم ایډیټ ټیکسټ څه شی لیکي ننګرهار دلته ګوره کولی شئ ننګرهار باره کې تاسو دلته نور معلومات هم ورسره دغه کې کوم نمبر هغه که نه فارمیټ شیان تاسو اخلئ ورته وایم دا باره کې ننګرهار ګوره اوس لیکل کې ننګرهار باره کې که نه یا څه اوږده جمله هم لیکلی شئ تاسو. بل ګوره خاص دلته بیا راځم ګوره ښه دلته انزرټ ټایپ کې دلته ورته وایم بل هم ماته واخله ټیکسټ باکس کوم ځای کې اخلئ په خپل طبیعت باندې تاسو ده ورته وایم دغلته وه یو وړکی غوندې راته واخله دلته څه شی لیکي دلته زه لیکم سره رود ډسټریکټ دې باره کې سرخود ولسوالۍ باره کې دلته لږه کې معلومات ورکوم زه
ګوره دا رقم وړه کې نو دا کولای شي په خپل ډیزاین په خپل طبيعت باندې مونږ جوړ کو. بیا راځم دلته هوم ته د نیو سلایډ کې تا ګوره دلته ځینې ګوره بل کوم فارمیټ کې هم تاسو اخیسته ګو دا فارمیټ وی کنه دې فارمیټ کې هم تاسو اخیستلی شئ. دلته اصولي کا بل د دې کوم سیس باره کې معلومات غواړي زه ورته وایم اولي کې اس سی صحیح سو کنه دا اس سی ګوره چې سو عنوان سو د کس باره نوم باره کې هر چا باره تاسو کولای شئ معلومات دلته راوړئ. دلته کوم اس سی باره کې شي کې پکچر راولې کنه دلته اس سی باره کې درازم فرض کړه دلته به یو هغه مسخره یو عکس راولم فرض کړه دا شو عکس ګوره دا رقم ته دلته کولای شي باره کې سی باره کې نور معلومات ولیکئ د کس باره کې معلومات لیکئ دا رقم ته تاسو کولای شئ چې معلومات دلته پکې اضافه کړئ. بیا راځم دلته ګوره دا فارمیټ اوس دا فارمیټ کې نه غواړئ دا فارمیټ کې هم تاسو کولای شئ ګوره پکچر وذ کیپشن د باره کې هم تاسو شئ ګوره دلته ګوره ویډیو هر شی راوستلی سو دغه سلایډ کې ګوره دغه آپشن کې چې ګوره موږ راځو ډیلیټ وما دلته ګوره شی کو دغه آپشن کې موږ عکس ویډیو هر شی چارت هر شی راوستلی سو. بیا کنټرول زیډ وخم خو دغه چې موږ واخیسته ګوره دی بل کې دې کې ګوره پکچر وذ کیپشن دلته بیا عکس راوستلی سي مثلا زه کلیک کوم دې څخه وزم فرض کې د اشرف غنی باره کې معلومات لیکم ګوره یو عکس راغی دلته لیکي اشرف غنی د باره کې شکل ته معلومات د عکس راوړو موږ بل شي هم کې سره راوسته انټر ګوره دا رقم ته تاسو ډیزاین جوړوي دا کوم ډیزاین هم جوړوي سي. بیا راځم دلته ګوره بل چې دا ګوره ها تاسو د شارټکټ هم استعمال خو شارټکټ هم یو فکر وي چې تاسو کوم رقم سلایډ واخلئ نو ما رقم تاسو شارټکټ راولي فرض ګوره ها زه دغه خنو ګور ټو کالم شي دا کنټینټ شه د ما راوسته ګوره یو ځل کنه اوس که چېرته زه شارټکټ استعمالوم کنټرول پلس شیفت پلس ام نو ګوره همدغه غیر مو راوسته ګوره همدا یو ډیزاین راوسته ځکه چې کمپیوټر چې تاسو کوم سلایډ یو ځل ورکړئ نو کمپیوټر څه شي ده هم یو دانه خپل حافظه کې ساتي هماغه تاسو دم سات راولي. زه راځم ګوره دغه ګوره ټایټل ګو ټایټل ان کنټینټ شه دا راولم ګوره بیا کنټرول پلس ام پلس کنټرول پلس شیفت پلس ام ګوره نو ته هم ګوره اما رقم ته ګوره راوسته ګوره اما اخري کوم سلایډ راوسته کچې تاسو د شارټکټ کې استعمالوي نو بیا اخري سلایډ تاسو راولي. کنټرول بټن یې سم دا په کلیک کوم او کیبورډ څخه ډی باغه دا ډیلیټ بټن پریس کوم دا په ډیلیټ کوم دا چې ډیلیټ کړل بیا راځم دلته شیشه کې ګوره ډوپلیکیټ سلیکټډ سلایډ دغه کوم اخري سلایډ شه دا هم دی ډوپلیکیټ مونږ راکای ګوره ما یو شی دا ګوره دواړه بل چې دا دی کې ګوره سلایډز فرام آوټلاین چې تاسو په ورډ پروګرام کې څه لیکل کوي تاسو کولای شئ هغه دلته راوړئ درنه باندې کلیک کوم د باندې اول شی کوم دته وبخښئ چې زه به چې واخلم کنټرول پلس ان به واخلم چې نو هغه به واخلم دلته شو مې خسته اوس راځم دلته چې راغلم دلته څه شی کوم ګوره سلایډ فرام آوټلاین چې تاسو ورډ پروګرام لیکلی کوم ډیټا به هغه غواړئ تاسو دلته راولئ اوس لیکي په خواني تاسو ډیټا به هغه تاسو راوستل شي زه فرض کوم ما دغه یو ډیټا ده دغه زه غواړم دغه ډیټا فاین ما لیکل لیکلی دا په ورډ پروګرام کې په ډیسکټاپ کې دغه ډیټا چې دا زه راوړم ټول دلته راولم انسرټ کو کلیک کوم نو هغه ډیټا چې څومره ورډ کې لیکل شوي هغه ټول ډیټا دلته ماته ګوره په مختلف سلایډو کې راغلی بیا دلته موږ تاسو ترتیب څنګه ورکو هغه تاسو بیا وروسته درس ده نو دا تاسو کولی شئ له ورډ پروګرام څخه کوم ډیټا دلته لیکل شوي دلته را انتقال کړئ. زه راځم دا بیرته کلوز کوم بیا راځم دلته چې دا ګوره بل چې دا ګوره ری یوز سلایډز هغه سلایډونه چې مخکې استعمال شوي دي هغه ماته راوله راځم باندې کلیک کوم دا موږ مخکې استعمالو دا آپشن موږ هغه وخت استعمال لکه موږ دغه ډیټا دې ما ذکر کوم خو ما مخکې هم دې ته ورته یو بل هغه باندې هم پریزنټیشن باندې کار کړی دا هغه پریزنټیشن کې ځینې سلایډونه زه غواړم دلته را انتقال کړم ټول پریزنټیشن نه ځینې څو سلایډونه ګوره دې څخه هم تاسو راوستلی شئ ګوره اوپن ور پاور پوینټ فایل او بل د خبره نور معلومات ورکوي دلته ګوره نور هغه ورکوي دلته شی کو زه براوز باندې کلیک کوم براوز باندې چې کلیک چیرته تاسو هغه ډیټا پرته ده هغه ډیټا د سلایډ هم چې دا کنه پریزنټیشن درته دا انټروډکشن دا مې چې ګوره اوکې ګوره دا سی هم ده کې سی باره کې معلومات راولي سی باره کې راول هر سلایډ باره کې زه راځم دا اوپن کوم
دا مې شو اوپن کړ. دلته ګوره هغه ټول دغه پروګرام هغه دغه سلایډ کې پریزنټیشن کې چې څو مونږ کار کړی دا ټول سلایډونه راوصل مونږ ته. زه غواړم اوس دغه غواړم دغه سلایډ دلته اضافه کړم. ګوره څنګه کلیک اتومات دا اضافه کیږي. بل کوم سلایډ غواړي ورته ما دغه هم پکې اضافه کړه. څنګه ګوره کلیک کوم اتومات دلته شي سو ګوره اضافه سول. نو دا رقم تاسو کولای شئ چې کوم سلایډ فایل دا سلایډ هغه تاسو مخکې استعمال کړی هغه غواړي د دې نه هغې څخه څو سلایډ دلته راوارد کړي د پاور پوینټ پروګرام. دا زه کلوز کوم. دا مې چې کلوز کو دا ګوره تقریبا دا خلاص. اوس راځم ګوره لی اوټ. لی اوټ دغه ګوره دا کوم ډیزاین کې جوړ شوی که نه څه غواړې مثال دی کې زه غواړم دغه د شپ چینج کړم. ګوره دا رقم ته راغلی. ګوره ټایټل یې دا بل سب ټایټل شیان دي دلته. زه راځم دلته ورته یم نه ماته په دغه کې راوله په دې ډیزاین کې. ګوره بیا ورته یم چې نه دغه لی اوټ چې دا چینج یې که په دې هغه کې راوله ماته. ګوره لی اوټ یې چینج را چینج کېږي. اما یو سلایډ ده بل سلایډ نه راځي. اما یو سلایډ شی کې تاسو ډیزاین چینج را چینج کوي. زه راځم دا بیرته کنټرول بټن دی کنټرول کلیک سلیکټ کوم او دا رقم دا ډیلیټ کوم. بل راځم څه کې چې دا ریسیټ ده. ریسیټ څه معنی؟ اوس دغه نوم چې دا زه راځم دغه نوم کې د تغییرات راولم. ګوره اول سر کې داسې وکنه دا مې بولډم کو ګوره رنګ مې ورکو دا رقم ته ګوره اندازه مې دې غټه کړله ایټالیک مې انډرلاین ګوره مختلف تغییرات مونږ پکې راوستل. زه اوس غواړم نه بیرته ما اولي حالت ته دې ماته راسي. نو څنګه چې دې باندې کلیک کړې ریسیټ باندې نو بیرته څه شی ګوره بیرته هغه اولي حالت کې چې کوم رقم د پاور پوینټ پروګرام و نو هماغه رقم ته مونږ ته راوسته. بل دې کې چې دا هغه سیکشن خپله برخې ته وایي. تاسو د فایلونه چې دي تاسو تقسیموئ نو هغه باره کې څه رقم تاسو تقسیم. مثلا تاسو سره ګوره مختلف فرض که تاسو سره د یو هیواد باره کې معلومات لیکئ نو هغه هیواد باره کې معلومات چې لیکئ زه به دا ډیلیټ کړم. دغه ګوره دا د افغانستان باره کې ده که نه زه غواړم د افغانستان باره کې معلومات بیل کړم د سیسې باره کې معلومات بیل کړم سیکشن ورکړم د اشرف غني د هغه بزنس باره کې بیل د بالیوډ باره کې بیل. نو راځئ دلته کلیک کړئ ګوره اول به سلایډ باندې به ودرېږي. دلته چې ودرېږي ګوره آرټس سیکشن ګوره دا یو سیکشن سو د افغانستان نوم چې ده. ګوره دا شی کې ټایټل هم ګودیز هم تاسو ورکولی شئ. دلته لیکئ چې افغانستان ګوره افغانستان ما ولیکو دا مې رینیم کړو. وروسته هم رینیم کولی شئ. بیا راځم دلته ګوره دلته راځم دغه اس سی چې دا ورته دا هم دا بیل سیکشن کا د دې نوم شی ورکړو. لیکم اس سی دا هم دلته رینیم به کلیک کوئ. بیا راځئ ګوره سی سی ورکړه دا ټول دغه سی سی باره کې سولو. بیا راځئ دلته د اشرف غني باندې دلته لیکو. دلته لیکو راځم سیکشن کې بیا اټ سیکشن دلته ورته لیکم بزنس یا بزنسمن هم تاسو لیکلی شئ. دا به هم رینیم کړم. ګوره دا دیزه پورې سو. بیا راځم لاندې راښکته کېږم دلته دا بالیوډ که نه دې باره کې ورته هم دا خو ما ګډوډ لیکلي. تاسو به د خپل دې ریلیټډ سبجیکټ چې د هغې باره کې تاسو معلومات ولیکئ. دا خو ما تاسو ته د مثال په توګه درته ویلې لیکم دې باندې زه لیکم بالیوډ دا به هم رینیم کړم. ګوره دا هم رینیم شو. اوس دا ګوره څه ګټه دا ګوره سیکشن شو که نه په ورډ پروګرام کې هم موږ تاسو لوستلي وو. که چا نه کتل ورډ تاسو کولی شئ ورډ پروګرام د مراجعو کې هغه هم هلته وګورئ زموږ د پلی لیست څخه. اوس راځم دلته چې را سیکشن ته ودلته ګوره ښه څه شی ده ګورې څخه وروسته هم تاسو رینیم کولی شئ. دلته دې باندې ودرېږه سیسې غواړئ نوم یې چینج کړي رینیم یې کړه. ګوره سیسې باره کې نوم بل شی ولیکه رینیم کولی هم شئ. اوس راځم دلته ګوره ریموف چې ده ریموف سیکشن غواړي یو سیکشن دا به لږ وروسته وکړو. اول به دغه وکړو. ګوره کولیپس دا څه ګټه لري؟ ګوره دا کولیپس هم کړو ټول ګوره بند شو دا رقم ته ګوره. اوس ته غواړې څه شي باره کې معلومات وګورې د دې افغانستان باره کې د خلاصې ګوره یو سلایډ بېرته بند کړه دا رقم ته. سیسې باره کې غواړې ګوره سیسې باره کې یوازې سیسې سلایډونه موږ ته اوپن سولو. دا هم بېرته شی کومه کلوز کومه. راځم بزنس باره کې ګوره د بزنس باره کې شولو دا رقم ته غواړې سیسې باره کې دا بزنس هم ته کلوز کا. بالیوډ باره کې ګوره نور سلایډونه بند دي. دا بالیوډ سلایډونه تاسو ته اوپن دي او کولی شئ تاسو یو دانه دلته ویې ګورئ یو دانه دلته ګوره دا رقم ته. بل دې کې څه شی ده کلیپ ګوره ایکسپینډ آل ټول ماته بېرته خلاص کړه. ټول له مخې نه خلاص کړل دا رقم ده. ګوره کوم سلایډ تاسو صحیح هغه سلایډ تاسو لاړ شئ. بیا څه شی کوو بیا راځم دلته سیکشن ته. اوس څه شی کوو د ایکسپینډ دا د مسؤل ګوره ریموف کې څه شی کوو سیکشن دا چې ریموف ګوره آل سیکشن ټول سیکشن یې ډیلیټ ته ټول سیکشن یې ډیلیټ کا. که ټول یې نه ډیلیټ
یو سیکشن ډیلیټ فرض کړه د افغانستان دی په نوم باندې ودرېږي یو سیکشن ډیلیټ هم دیم ریموف سیکشن ما چې کلیک کی دا خو رینیم باندې ما کلیک درځي ګوره د افغانستان دی ما چې ودرېدي اوس ګوره که افغانستان وي هر یو تاسو غواړئ دا سیکشن ختم کړئ دی ما د افغانستان سیکشن غواړئ ختم کړئ ختمولی شئ که نه اساسي غواړئ ختم کړئ څه کلیک د ودرېدي دلته ګوره ما باندې به ودرېږي سیکشن باندې دلته ګوره ریموف سیکشن زه غواړم یوازې د اساسي ختم کړم ګوره اساسي ختم شو ګوره مکمل ګوره همې سیکشن ختم شو همې ګوره مکمل هغه یې لاړله زه راځم بیا چې کوم بیا راځم ګوره ریموف آل سیکشن ورته ټول سیکشن ختم کړم نو ګوره ټول سیکشن ختم شو دا رقم ته نو تاسو کولی شئ تاسو نوي سلایډونه دا رقم نوي شیان تاسو انسرټ کړئ دا زموږ تاسو د نن ورځې درس د سلایډ ګروپ باره کې راتلونکي درس کې به له خیره سره په فاونډس ګروپ باندې موږ تاسو کار وکړو چې کومه سي موږ تاسو هغه هینډل کولی شو کومه سي زده کولی شو نو موږ سره اوسئ ګرانو زده کوونکو باقي مو په لوی الله پاک سپارم ښه وخت ولرئ